سلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو ته جوړ اوسئ. امید لرم چې روغ جوړ اوسئ. دوستان لکه څنګه چې ما بیګا ویډیو اپلوډ کړله پرون، نو تاسو څنګه کولی شئ د پلی سټور څخه هغه اپلیکیشن چې په پیسو وي تاسو فری ډاونلوډ کړئ. نو هغې کې یو ورورجان کمنټ کړی لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې دا خو نه په رجسټریشن نه په جیمیل نه په فیسبوک او نه په داسې یعنې چې هلته موږ ایمیل دغه کار نه کوي. نو د هغې لپاره ما یو خپل اپلیکیشن راوړی، هغه ډیلیټ کړئ. خو دې اپلیکیشن کې به تاسو ته هر یو اپلیکیشن په ډېر اسانۍ نه به درنه ایمیل وړ، نه به پاسورډ، نه به په فیسبوک باندې کنیکشن کولی شئ یو شی نه. خو بس دې کې تاسو صرف اپلیکیشن وګورئ او هغه صرف ډاونلوډ بټن ووهئ، ډاونلوډ به شي. نو چېرته مو د ویډیو تر پای پورې وګورئ. په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات درکوم. نو دوستان د ټول نه مخکې تاسو اول یو براوزر کولاو کړئ، که هغه کروم براوزر وي، که همداسې نور براوزر وي تاسو استعمالوي. هغې کې تاسو ولیکئ لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ دوستانو بلیک مارک اپیکې. نو تاسو دغه سرچ کړئ په خاص براوزر کې. نو چې کله مو دغه بلیک مارک اپیکې څنګه سرچ کړئ، نو تاسو به د ټول نه مخکې راشي فټس لینک تاسو کتلی شئ. نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ، دغه ډاونلوډ اپشن به تاسو ته راشي، کلیک ډاونلوډ اپیکې. نو دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو دوستانو، نو اپلیکیشن ډاونلوډېدل به شروع شي. تاسو کتلی شئ لاندې هغه اوکې بټن راغله، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. ډاونلوډېدل بټن به شروع ډاونلوډېدل اپلیکیشن به ډاونلوډ شي او دومره وخت هم نه اخلي، دوباره به ډاونلوډ شي. نو بیا دا تاسو انسټایل کړئ. چې کله مو انسټایل کړه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ دا وړوکی موبایل دی، په دې کې ورته زه که ښیم چې ستاسو موبایلونه هم همداسې وي دوستانو. نو چې کله مو انسټایل کړه، نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه انسټایل شو. بیا یې اوپن کړئ دوستانو. څنګه مو اوپن کړئ دغه شانې به راشي لومړی پیج به نو تاسو چې په پلی سټور کې هر یو اپلیکیشن غواړئ هغه په پیسو باندې دلته تاسو فری ډاونلوډ کولی، صرف سرچ ورکړئ. دلته ډونټ اپډیټ باندې یعنې نو باندې کلیک وکړئ. تاسو اپډیټ کوئ. زه اوس پلی سټور ته ځم، هغه اپلیکیشن ګورم چې په پیسو وي او دلته زه فری ډاونلوډوم. لکه څنګه چې تاسو دوستان کتلی شئ دلته زه یو ویډیو ایډیټور دی چې تاسو ته ښکاري، ویډیو شو پرو. تاسو کتلی شئ دغلته لاندې یو اپلیکیشن دی چې دا په پیسو باندې دی او دا زه فری غواړم چې دا زه فری را ډاونلوډ کړم. نو دا خط چې تاسو ته ښکاري دی د دې ځای نه کاپي کړئ، دا نوم او یا تاسو همدا نوم یاد کړئ او هلته به یې هغې اپلیکیشن کې ورکړئ. لکه څنګه چې دوستان تاسو کتلی شئ دلته چې راغلی، دلته بیا هغه اپلیکیشن نوم ورکړئ یا هغه خط هم هغه ځای نه کاپي کړئ، دلته یې ورکړئ. نو تاسو وکتل دوستان پاس په اول سر باندې راغلی، تاسو دلته انسټایل بټن تاسو ته ښکاري، دلته پیسې یو څه نه غواړي، صرف انسټایل بټن ووهئ او ډاونلوډ به شي. دلته تاسو کتل تاسو د دومره روپۍ غواړئ، خو دلته به تاسو فری را ډاونلوډ کوئ. تاسو کتلی شئ تاسو څومره بیه غواړئ، نو دا ډاونلوډېدل شروع شو. تاسو کتلی شئ فاست، ډېره ښکلې او زبردست اپلیکیشن دی. نو دوستانو هیله کوم چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي لایک وکړئ، کمنټ وکړئ او سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او دا ویډیو خامخا شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې بولې الله مسپارم.